الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم ورونو زنن تاسو سره یو عجیبه موضوع شریکول غواړم. دا موضوع د عنوان نه لږه سخت ښکاري، اسانه موضوع ده. ان شاء الله العزیز چې کوشش وکړو اخره پورې په اسان الفاظ سره تشریح کړو. په دې وخت کې په دنیا کې دوه قسمه نظریات په انسانانو کې خواره دي. یو دا نظریه ده چې دا انسان ګور دلته موږ ته یو خبریات ساتل پکار دي چې زناور سره دا فکر نشته چې زه ولې پیدا شوم، څنګه پیدا شوم، چا پیدا کړم. انسانانو سره دا فکر ده چې زه ولې پیدا شوم، څنګه پیدا شوم، چا پیدا کړم. دا هر انسان سره دا فکر ده. وجه دا ده چې هغه په دې ټول کائنات کې دا هر یو شی چې ګوري چې د انسان ته تابع دی، دا حجر او شجر او چرند او پرند دا ټول د انسان ته تابع دي. انسان سره دا سوچ او دا فکر پیدا کیږي. اوس دلته اوله نظریه چې موږ سره دا هغه ده چې موږ الله تعالی پیدا کړو، خالق پیدا کړو، آسماني خالق دی، اشرف المخلوقات ګرځولي، دا ټول کائنات موږ ته تابع ګرځولی دی. زمونږ دا نظریه ده، مسلمانان یا څوک چې مذاهب مني د هغې ټولو دا نظریه ده. اوس دلته یو بله نظریه منځته راغلې ده یو څو د 300 کاله مخکې یا 1500 کاله مخکې. داسې خلک دي چې هغوی د الله تعالی نه انکار وکړ چې الله نشته دی، عذاب نشته، قیامت نشته، مذهب نشته دی، دنیا ده یوازې. دوی سره هم په زړه کې دا فکر و چې موږ چا پیدا کړي، ولې پیدا شوي، څنګه پیدا شوي. چونکې دوی خو د الله تعالی نه انکار کړی و هلته، او دوی ته د خپل زړه ته د سکون، اطمینان او فطرت دا ویل چې باید چې دې باره تحقیق وکړي. دوی سره څه لاره نه وه بله. ډېر په تسلسل او فکر کې و دوی. په دې 1809 کې یو ساینسدان، یو مفکر د چارلز ډارون په نوم باندې پیدا شو. بیا هغه وخت تېرېدو سره یو څو 26 کاله 29 کاله تحقیقات یې وکړل. خبره دې حده پورې ورسېدله چې هغه دا نظریه خلکو ته پیش کړه چې انسان په خپله پیدا شوی دی. دې نظریې مقبولیت په دې وجه باندې اختیار کړه چې د خلکو ذهنونو ته یې د سوال جواب نه میلاوېده. چې کله میلاو شي د سوال جواب، یو فرضي سوال جواب، دوی چې دی بیا هغې ته ډېر مقبولیت ورکړو، ډېر زیات په جلدۍ سره خلکو خپور شو. حال دا چې ډارون په خپله د خپلې نظریې په باره کې چې دی ډېر زیات په مشکلاتو کې و. هغه خپلې نظریه یعنې 100% کې بلکې 50% هم چې هغه په خپلې نظریې باندې صحیح پوره یقین نه و چې آیا دا به صحیح وي که دا به غلط وي. وروسته یې وایو نظریه د ډاروین چې کوم خلک الله تعالی نه مني هغوی دا نظریه پیش کړله، دی په دې خلکو کې عوامو کې خوره کړه. اوس دا نظریه مسلمانو ممالکو ته راځي، په ساینسي کتابونو کې ماشومانو ته ښیي او په دې شکل باندې ورته ښایي چې کوم ډېر ښه اسلامي ممالک او ښه اسلامي ځان ته وایي هغوی ته د قرآن کریم آیات هم وړاندې کړي او د ډاروین نظریه هم وړاندې کړي ورته. بیا ورته په دې کې فرق نه ښیي، بیا ورته په دې کې چې د ډاروین د نظریې رد ورته نه وایي. د ماشوم ذهن 50% دا جوړ کړي چې آیا د ډاروین نظریه هم حق کېدلی شي. ما په خپله باندې د ډاروین نظریه په وړوکوالي کې 3م 4م صنف نه لوستې ده، او چې کله بیا د ډاروین نظریې استاذ ډاروین نظریې وویله د قرآن کریم ایتونه مل په دې کې کم یو صحیح ده. استاذ چپ شو، خاموش شو. د خلکو په ذهنونو کې د نظریه خورول دا د الحاد یو نوعه خورول دي. راځئ چې اوس د دې نظریې تحقیق وکړو. هغه نظریه د ارتقا ده، د ایولوشن ده. ارتقا وایي څه شي ته؟ یو ټماټر د زه تاسو ته برعکس در کومه، رومي ده، ټماټر، ټومیټو د یو ګل نه چې سور ټماټر پورې جوړیږي دا داسې نه کېږي چې نن ګل او سبا سور ټماټر شوی. په دې کې وخت لګیږي. وخت څنګه لګیږي؟ اول دا لږ غټ شي، شین شي، بیا ورپسې غټ شي، شین شي، بیا نورم شین شي، بیا لږ زیړوالي طرف ته مایل، بیا نور زیړوالي، بیا سور شي. دغه د تدریجن بدلون، وخت سره تدریجن بدلون، دې ته ارتقا ویلی شي. ډاروین وایي چې انسان اول څه شی ګوره، اول ایولوشن، بایولوژیکل ایولوشن د هغې نه مخکې کیمیکل ایولوشن، دا اوس نوی راغلی دی د ډاروین نه بعد چې اول کیمیکل ایولوشن شوی دی، یعنې د کیمیکل ارتقا شوی دی. بیا انسان و بیا د اخره سره حجرې، سپیشیز او سیلز او خبره چې دی فش پورې رسیږي، کولیکانت فش په ذریعه باندې دا ټرانزیشنل فارمز دی دا. بیا د هغې نه بعد خبره دوی کوم ځای پورې رسوي؟ د شادو پورې. د شادو نه بیا انسان جوړ شوی دی. تدریجي ډول باندې په وخت تېرېدلو سره انسان جوړ شوی. دا موږ به کوشش کوو چې دا خبره به لږ زر راغونډه کړو. هلته د ویډیو وخت کم دی، زه به خپله خبره کوم، حواله به دلته لیکلو باندې تاسو ګورئ، ځکه چې ما سره هلته وخت کم دی، زه حواله نشم ویلی. اوس خبرې ته راځم. کیمیکل ایولوشن په باره کې یو ساینسدان د فرینک ایلین په نوم باندې کیمیکل ایولوشن څنګه شوی دی. ګوره اول پروټین د انسان په بدن کې ټول نه اهم شی څه شی دی؟ پروټین مالیکیول دی. پروټین مالیکیول څه شی دی؟ پروټین مالیکیول د څه نه جوړیږي؟ امینو اسید نه جوړیږي. امینو اسید د انسان په بدن کې 60 قسمه امینو اسید دی. قسم په دې ټوله دنیا کې ساینسدانانو 1500 قسمه امینو اسید پیدا کړي. د انسان په بدن کې 60 قسمه دي. امینو اسید د څه نه جوړیږي؟ 15 ګیسونو نه جوړیږي.
کاربن، اکسیجن، هایدروجن، نایټروجن، سلفر، دغه 5 ګیسونه نه. اوس ساینسدان وایي چې دا 5 ګیسونه ګوره په دې هوا کې 115 قسمه ګیسونه دي. د 115 قسمه ګیسونو نه دا 5 قسمه ګیسونه رابیل شوي دي. اول امینو اسید جوړ کړی دی، بیا مالیکیول ته مالیکیول او مجموعې نه پروټین جوړ شوی دی. پروټین نه بیا خبره مخکې تللې ده، دې ته کیمیکل ایولوشن وایي. اول د کیمیکل ایولوشن په باره کې یو سوال چې دی هغه ټول کیمیکل ایولوشن رد کوي. فرانک ایلین په نوم باندې یو تحقیقدان دی، هغه جینالوجي تحقیقدان دی، هغه وایي چې په دې دنیا کې 5 قسمه ګیسونه د 115 قسمه ګیسونو نه رابیلېدل او بیا ترې یو امینو اسید جوړېدل او بیا د هغې نه مالیکول بیا پروټین جوړېدل. د دې پاسیبیلیټي، د دې امکانات څومره دي هغه دې ته په حساب کې میتھمیټکس کې یو هغه ورکړی دی ایکویشن. هغه داسې الفاظ کې وایي چې 1 to 10 raised to the power of 160. د دې معنا څه شو؟ د دې معنا دا ده چې یو خوا کې ورسره 180 صفرونه ولګي، 180 صفرونه، دا په میلیاردونو شو. یعنی په میلیاردونو ځله کې چېرته یو امکان داسې دی چې په هغې کې موږ ووایو چې یو سیل امینو اسید خپله منځته راځي او بیا چې د مالیکیول خپله جوړېږي، پروټین مالیکیول خپله جوړېږي. ځکه چې په یو انسان کې 6 میلیارده شاوخوا پروټین مالیکیول چې کله انسان پیدا کېږي. اوس ساینس وایي چې کله هم یو شی 1 to 10 raised to the power of 50 ته ورسېږي، یعنی یو اخوا کې ورسره 50 صفرونه، د هغې نه چې واوړي هغه شی ناممکن دی. نو په 180 کې 150 نو د ساینس په نګاه سره کیمیکل ایولوشن 3 ځلې ناممکن دی. ساینس په نګاه سره ساینس وایي چې 3 ځلې ناممکن دی، دا د کیمیکل ایولوشن. اوس زه خپلې خبرې ته راځم. اوس به اسان الفاظو کې دا انشاءالله دا موضوع اسانه ده. اوس ارتقا والا وایي چې دا ورو بدلون راغلی، تدریجن بدلون راغلی. موږ وایو صحیح ده. موږ وایو چې ته څنګه په کومو ثبوتونو باندې وایې؟ ټول نه اول برا شو د شادو د انسان، ځکه چې هغه نور ډېر تفصیل دی، ما سره ته وخت کم دی. شادو نه انسان څنګه جوړ شوی دې طرف ته برا شو. دلته اوس ارتقا والاو 4 پوړۍ جوړې کړي دي د ځان نه. دا ګوره دوکه ده، غټه دوکه ده، دا څه حقیقت نه لري. او دا پوړۍ هم د ځان نه جوړې کړي دي. اوس راځه دا وایو، اول موږ سره شادو ده، تاسو عکس کتلی شئ. اخره پوړۍ موږ سره انسان دی. ارتقا والا وایي چې د شادو نه انسان جوړ شوی دی. موږ وایو چې آیا کومه برېښنا راغلې د شادو نه ډایرکټ راغی انسان یې جوړ کړ، ټوله دنیا شادوګانو انسانان جوړ شول؟ کومه هوا راغله چې دا ویښته یې والوځول ټوله دنیا انسانان جوړ شول؟ څه چلو؟ دوی وایي چې نه هوا راغلې او نه برېښنا راغلې، بلکې دا په تدریجن. ښه څنګه تدریجن؟ وایي اول شادو وه، اسټرالوپیتکس ورته وایي. ګوریلا اصل کې دا ګوریلا ده. شادو موږ په پښتو کې شادو ګوریلا دواړه یو دغه کوو. ګوریلا اسټرالوپیتکس ورته وایي. په ټکسانومي د نالج اف کلاسیفیکیشن د درجه بندۍ علم ته ټکسانومي وایي. ټکسانومي کې دې ته اسټرالوپیتکس وایي، شادو ته، ګوریلا ته. بیا وایي د دې شادو نه بعد یو بل ځناور راغی، هومو هوبلس ورته وایي، چې په هغې کې 75% پورې د شادو عادات او اخلاق او شکلو 15-30% پورې دا پکې د انسانو. او دا د شادو نه اولنی قدم د انسان طرف ته هومو هوبلس دوی راوویسته ارتقا والو. په دې باندې یو تحقیقدان دی، تحقیق یې پې کړی دی د ټیم وایټ په نوم باندې. هغه چې کله په دې باندې تحقیق وکړ، هغه ویل چې دا خو شادو ده، دې کې د انسان بیخي خصوصیات نشته دی، دې کې د انسان خصوصیات نشته دی، د لاسونه، د دې خپې، د ټول هر څه چې دی ګوریلا طرف ته شوي دي او ګوریلا ته شوي دي. په دې کې د انسان څه خصوصیات نشته. دغه یو کوپړۍ پیدا کړه OH62 په نوم باندې، OH62. په دې کوپړۍ کې د تحقیقات وکړل، دا وویل چې دا کوپړۍ دا د شادو کوپړۍ ده او دا د هومو هوبلس کوپړۍ نشي کېدلی. دې نه علاوه یو بل ارتقایي تحقیقدان دی. ګوره ارتقایي زه نه وایم، ارتقایي تحقیقدان دی چې په ارتقا باندې نظریه ساتي. هغه وایي هول سمیت په نوم باندې چې هومو هوبلس شادو وه او هومو هوبلس د انسان سره تعلق نه و. فرید سپور شو، نور دغه بعض نور کسان دي، ټول غټ تحقیقدانانو چې دا هومو هوبلس رد کړ او دا شادو و، دې کې د انسان خصوصیات نه و. دویم نمبر باندې ارتقا والا څه کوي؟ دویم نمبر باندې ارتقا والا هومو ارکیټس راوستی دی. هومو ارکیټس چې دی، هومو ارکیټس دوی وایي چې دې کې 40 یا 50% د انسان خصوصیاتو، 40-50% د شادي خصوصیاتو. او دا په وخت سره چې دی په شادو کې د انسان طرف ته د بدلون منځنۍ کړۍ ده، میسنګ لینکس چې کوم دي هغې نه دا یو حصه ګڼي دوی.
د دې په باره کې هم مختلفو ساینسدانانو لکه ایلین والکر شو، ایلین والکر مشهور تحقیقدان دی، هغه په دې باندې تحقیق کړی، هغه وایي چې نه دا انسان دی، دوی پکې هسې دا 50% د شادو خصوصیات ورګډ کړي دي. دې نه علاوه یو بل دی ریچارډ لیکي، ګوره ارتقایي دغه دی، زه نه وایم ارتقایي دی، ګوره هغه ارتقایي تحقیقدان دی او ایولوشن د ارتقا باندې یقین ساتونکی، هغه وایي ریچارډ لیکي چې دغه هومو ارکټس د انسان دی، د شادو سره هېڅ تعلق نشته دی. ورپسې مخکې چې دی هومو نیانډرتالنس دوی وایي چې دا د انسان نه آخري، د انسان نه آخرني پوړی ده چې ډېره بعد چې د انسان منځته راغلی دی. هومو نیانډرتالس هم چې دی هغه انسانو او هغه هم د شادوګانو سره څه تعلق نه لره. دې نه مخکې هومو ارکټس کې ګوره یو بل دوی یو کوپړی پیدا کړی و په افریقا کې، په کینیا کې د یو کوپړی و، بیا چې تحقیق پې وشو ټیم وایټ پې تحقیق وکړو، هغه ویل چې دا خو د یو 12 کلنه لږ کوپړی ده، په دې کې هېڅ د شادو خصوصیات نشته دی، ترکانه بوی په نوم باندې، هغه هم رد شوله. هومو نیانډرتالس ته راځو. هومو نیانډرتالس کې دا هم انسان دی، په دې باندې تحقیقدانانو لکه مثال له خبرې ارنسټ هوټن په نوم باندې ساینسدان دی، دغسې نور ساینسدانان دي. ارنسټ هوټن وایي چې یاره د دې ټول سکیچ، ډانچه، عادات او اخلاق ټول د انسانانو دوی هسې رالګېدلي دي، ډېری په زوره چې دی په دې کې د شادو خصوصیات او د انسان خصوصیات یې مشترک کړي دي، دا هم رد شوله. ورپسې هوموسیپین د انسان دی، هغه موږ منو. اوس ارتقا والا دوکه دلته دا ده چې د اولني دوه دانې نه دي، اولني دوه دا اسټرولوپیتکس دي، دا د شادوګانو د ذات دي، د ګوریلو په ذاتونو کې 80,000 اقسام دي، 120 په دې وخت کې موجود دي په دنیا کې. دوه قسمونه د اولني چې کوم دي دا د انسانانو نه دي، دا د ځناورو دي. ورپسې دا 3 واړه قسمونه چې کوم دي ارکټس شو، نیانډرتالس شو او هوموسیپین، دا ټول انسانان دي. ارتقا والا څه کوي؟ دا نیمې په انسانانو کې اچولې او نیمې په شادوګانو کې اچولې دي. اصل کې لکه دوی مشترک کړي دي، اصل کې دا نیم انسانان دي او نیم انسانان دي او نیم شادوګانې دي. دا چې کومونه سره کرخطا وه دغه شادوګانې دي، دا چې کومونه سره کرخطا دغه انسانان دي. ارتقا والا هلته دا دوکه کوي. دې نه علاوه یو کوپړی وه د STW په نوم باندې 153 یو کوپړی وه، ارتقا والا ویل چې دا د انسانو د شادو په منځ کې د مشترک ذات یو کوپړی د فاصل دی، یو آثار قدیمه ده په ځمکه کې ښخ دی، کیدای شي داسې ثبوت وي، هغه هم رد شوله. دې نه علاوه د پلیټ ډاون مین په نوم باندې ارتقا والاو ډېر کوششونه وکړل چې د انسان او د شادو په منځ کې یو څه منځته راوړي. دا کوششونه ولې ارتقا والا کوي؟ د دې غټه وجه دا ده چې چارلس ډاروین د انصاف نه یو کار اخیستی، د هغه د خپل کتاب اوریجن آف سپیشیز، دا کومه تیوري چې په کوم کتاب کې ذکر کړی، په دې کې د دې خپلې تیوري، د دې خپل دا کومه تیوري چې ده د دې ډیفیکلټس، د دې مشکلات یې ذکر کړي دي. بیا اوریجن آف سپیشیز هارورډ یونیورسټي پریس چې کوم دی په هغې کې 109 صفحه باندې چارلس ډاروین وایي که فرض که زما دا نظریه صحیح ثابتوي نو د انسان او د شادو په منځ کې به ډېر داسې مخلوقات موږ ته د آثار قدیمونه معلوم شي او آثارو کې به موږ ته معلوم شي چې په ځمکه کې کوم ښخ شوي هغې نه به موږ ته معلوم شي. اوس ارتقا والا کوشش کوي چې یو څه شی پیدا کړي د انسان او د شادو په منځ کې چې خلکو ته ثابته کړي چې یو داسې ذات شته دی او ارتقا شوې ده او اصل کې چې الله تعالی موږ نه یو پیدا کړي، موږ پخپله پیدا شوي او الحاد خور کړي، دغه مقصد ده. اوس اصل خبره دلته څه شی ده چې د انسان او د شادو په منځ کې هېڅ ذات نشته، یا خو چې کوم پیدا شوي هغه انسانانو طرف ته مایل یا چې کوم پیدا شوي شادوګانو طرف ته. دې نه علاوه ارتقا والا یو بل کار یې وکړ په 1912 کې د چارلس ډاسن په نوم باندې یو کس و، هغه چې ډېر مایوسه شو، وګرځېدل، 1.5 کاله 200 کاله 1.5 کاله شاوخوا تحقیقات یې وکړل ځمکو دغه ټول ارتقا والا 1.5 کاله شاوخوا تحقیقات وکړل، تر اوسه پورې څه اثار نه دی پیدا کړي. په 1912 کې یو ساینسدان و د چارلس ډاسن په نوم باندې، هغه داسې کار وکړ چې یوه کوپړۍ جوړه کړله او په دې کوپړۍ کې دا سر د انسان ورته کېغوسته، جام یې ورته د ګوریلا کېغوسته، غاښونه یې پکې د وړو وړو شادوګانو ولګول خلکو ته، او بیا د پوټاشیم ډایکرومایډ په ذریعه باندې دا داسې لږه زړه غوندې ښکاره کړله خلکو ته، کله فرانس ته ویسه، کله لندن ته ویسه، او موږ شی پیدا کړی دی د انسان او د شادو په منځ کې، او آثار هم پیدا کړي دي، او بس موږ خو وګټل، ارتقا ثابته شوه. تر 1953 پورې دا کوپړۍ ګرځېدله راګرځېدله، ښه محترمه وه هر ځای کې. 1953 کې څو تحقیقدانان راپاڅېدل، راځي چې په دې تحقیق و، چې تحقیق یې پرې وکړه، دوی معلومه کړه چې دې کې دوکه شوې ده او دا سر یې چې ده د انسان د ښکته جامې د څه شي ده
د ګوریلا ده او هغې ته په تاریخ کې غټ د دوکې نوم ورکړه د پلیټ ډاون مین په نوم باندې چې دا یو غاټه دوکه شوې ده د اصل کې هېڅ هم نه دي. محترم ورونو ډارون چې کومه دغه بیانه کړې وه د خپلې نظریې مشکلاتو کې یو مشکل بیان کړی هغې نه دا یو تر اوسه پورې نه ده ثابت شوی چې د انسان او د شادو په منځ کې څه فاصل نه دي پیدا شوي. دویم مشکل هغه بیان کړی په دې خپل کتاب کې هغه وایي که فرض که زما د نظریې نه ګوره هغه وایي چې 3.5-4 میلیارده کاله مخکې وایي که د 3.5-4 میلیارده کاله مخکې نه کوم داسې آثار پیدا شول په ځمکه باندې د ژوندون زما نظریه غلطه ثابته ده. څو کاله مخکې په اسټرالیا کې 15 میلیارده د ډارون د نظریې نه هم 1 میلیارد مخکې 15 میلیارده مخکې په ځمکه باندې د ژوند آثار معلوم شول او ساینسدانانو تحقیقدارانو معلومه کړه چې په ځمکه باندې ژوندي ول. ډارون نظریه دا یې هغه کفن او هغه جنازه وه چې د ډارون نظریې جنازه ووتله. اوس دلته یو سوال دی د ډارون نظریې ولې دومره مقبولیت اختیار کړی دی په عوامو کې په خلکو کې ولې دونه خوره شوې ده اسلامي غیر اسلامي ممالکو کې دا څه وجه ده؟ هغه وجه دا ده چې دا یو راز دی. دې راز نه چا پرده اوچته کړې ده؟ جاناتن ویلز د آیکن اف ایولوشن یو کتاب یې لیکلی دی. دی په دې خپل کتاب کې وایي و چې کوم ساینسدانان د ارتقا خلاف یې هغوی ته د سره اهمیت نه ورکولی کېږي دا هغوی مقالې په جریدو کې نه لیکلی کېږي میډیا کې هغې ته فوکس نه ورکولی کېږي ډېر داسې مشکلات بیان کړي دي او نه هغوی سره مالي مرسته کېږي نه لیبارټریانو کې های کلاس لیبارټریانو کې هغوی ته ځای ورکولی کېږي و چې کوم خلک د ارتقا رد نه کوي ارتقا باندې یعنې د ارتقا موافق وي هغه خلکو ته ښه سهولتونه ورکولی کېږي هغه ښه. اوس د ارتقا خورول دا خو بعینه داسې ده لکه الحاد خورول ځکه چې الحاد نیم په ارتقا ولاړ دی نو بعینه الحاد خورول. الحاد څو خورې د دې ترشا مختلف قوتونه دي او د الحاد خورې نو هغه په مختلفو نو بالکل همدغسې د ارتقا په شکل کې د نورو شکلونو کې دغه الحاد خورول غواړي په اسلامي ممالکو کې په نورو ممالکو کې. یو ماشوم ته څه ضرورت دی چې ته ورته وایې چې ډارون نظریه داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده. د ډارون نظریې سره ساینس تعلق نه لري تر اوسه پورې ډارون نظریه ساینس کې نه ده داخله شوې. وجه دا ده چې اوسه پورې د ډارون نظریه ثابته شوې نه ده دروغ دي اکثریتي. نو اصل کې خبره دا ده چې موږ تاسو ته پکار ده چې په داسو غلطو نظریاتو باندې یقین ونه کړو. ګوره زما څه تعصب نشته دی ذاتي زه ټول د تحقیق نه د ایولوشن والو د تحقیقاتو نه تاسو دا خبرې کومه چې زموږ څه ذاتي تعصب نشته دی. اصل کې خبره دا ده چې ډارون نظریه غلطه ده عوامو کې د الحاد خورولو دپاره د منفي افکارو خورولو دپاره دا نظریه دونه دغه کېږي خلکو کې د دې مقبولیت زیاتول غواړي دا خلک او په میډیا باندې دونه مشهورېږي. موږ د شادوګانو اولاد نه یو موږ انسانان یو دا ټول کائنات موږ ته تابع دي. زموږ مقصد څه شی دی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت کول دي. دا ټول کائنات موږ ته تابع دي. زموږ کار څه شی دی؟ عبادت کول دی. زمونږ مقصد مارکسیزم نه ده چې خېټه ساتل دي یا فرایډیزم نه ده چې مثال د خبرې موږ د جنسي خواهشاتو لپاره پیدا شوي. قرآن کریم د مارکسیزم نظریه 1400 کاله مخکې رد کړې ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. مارکسیزم نظریه رد شوې ده نور نظریات رد شوي دي موږ د عبادت لپاره پیدا شوي باید چې خپل مسؤلیت وپېژنو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.